هلمند ولایت کې د سلګونو اړمنو کورنیو سره نقدي مرسته وسوه. تېره ورځ د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ په بنادر او سفار سیمو کې کډوالو چارو ریاست د AAH یا د لوږې په وړاندې مبارزې موسسې په مالي همکارۍ د 400 بېوزله او وچکالۍ ځپلو کورنیو سره نقدي مرسته وکړه. مرسته کې هرې بېوزلې او وچکالۍ ځپلې کورنیو ته 21,000 افغانۍ ورکړل سوې چې سروې یې موده وړاندې ترسره سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د ځینو مؤسساتو له لوري دا ډول مرستې سوي وې او د ژمي پر راتګ سره لا هم اړتیا لیدل کېږي ترڅو له اړمنو کورنیو سره مرستې وسي. په هرات ولایت کې د لومړي ځل لپاره د سرطاني ناروغیو روغتون د بنسټ ډبره کېښودل سوه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د لومړي ځل لپاره د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول د تلسیمیا څانګې د لومړني روغتون د بنسټ ډبره کېښودل سوه. د یاد وزارت په وینا دغه روغتون به د 50,000 امریکایي ډالرو په لګښت په 3 پوړونو کې جوړ سي. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د مرکز په بېلابېلو سیمو کې 14 تنه د عامه نظم اخلال، شخصي شخړو او غلا په تور نیول سوي دي. په ورته وخت کې بلخ کې هم 4 تنه د غلا په تور نیول سوي دي. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. ځایي مسؤلین وایي په دغه روغتون کې 800,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او په ټولو اړمنو وسایلو سمبال دی. دوی زیاتوي یاد روغتون ته د 15 میلیون افغانیو په ارزښت اړین وسایل اخیستل سوي چې ورسره به د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې حل سي. د پاکستان بلوچستان ایالت په کوټه سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د چاودنې له امله 2 تنه وژل سوي او 24 نور ټپیان دي. پاکستاني پولیسو رسنیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې یو پولیس، یو ملکي وګړی وژل سوی او د 4 ملکي وګړو په ګډون 60 تنه پولیس ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د 2 تنو حالت نازک ښودل سوی دی.